أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم دغه نه مخکې آیتونو کې هم الله جل جلاله د یهودو مذمت ذکر کو. دغه آیتونو کې هم الله پاک د دغه یهودو څه شرارتونه نو هغه تذکره کوي چې په هغې سره به دوی مسلمان تنګول، نبی علیه السلام ته به تکلیف ورکو. واقعه داسې وه چې د نبی علیه السلام مجلس په چې نوستو نو هر قسم ته خلق پکې موجود وو، د تیز ذهن والا، د درمیانا ذهن والا، د کمزوري ذهن والا. یهود به هم نستو. نو دې کې بیا هغه ملګري چې په خبره باندې به پوه نه شول، علیه السلام ته به وویل چې راعنا یا رسول الله. د راعنا ظاهري معنا راعنا چې د موږ خیال وکړه، موږ ته توجه وکړه، یعنی دا خبره لږه بیا وکړه، موږ ته په موږ دیان کوه. خو د دغې راعنا نور مطلبونه هم وروځي، لکه دا معنا یې شته ده چې راعنا موږ خیال وکړه، موږ ته توجه وکړه، موږ لحاظ وکړه. دارنګې راعنا د رعونت نه په معنا د احمق او د جاهل سره هم درومي. او دارنګې دغه راعنا دا عین باندې چې کوم زیر ده لږ ټینګې چې وایي راعینا، نو بیا د دغې معنا د شپونکای دا وزېږړې چې سره یي. نو دغې یهودو ته دا خوند پکې جوړ شو چې دوی وي چې بس اوس په موږ دغه ګډ وډ الفاظ ورته استعمالوو. نو پیغمبر علیه السلام ته به دوی به چې آواز وکړو، صحابه کرامو مثلا راعینا، دوی به هم بیا ورستې نه وایي چې راعینا. دوی مطلب و نعوذ بالله چې موږ شپونکیه. خو الله جل جلاله علیم بذات الصدور ده، د هر څه شي ته علم وي. نو الله پاک صحابه کرام منع کړل، لا تقولوا راعنا، تاسې راعنا لفظ ما استعمالوئ ځکه چې دا نوره پکې بل مطلب وخولي. وقولو او تاسې یې انظرنا، چې کله په خبره پوه نه شئ انظرنا لفظ استعمالوئ. انظرنا مطلب چې د الله پیغمبره په موږ باندې هم نظر شفقت کوه. واسمعو او د پیغمبر خبره اوروئ. نو د یا ایها الذین آمنو قرآن کې دغه خطاب دا الله پاک خاص مؤمنینو ته کوي. مخکې څومره آسماني کتابونه چې په هغې کې خطاب به د هغې د وخت پیغمبر ته امت ته به خطاب پکې نه کېده. دا د دغې امت خصوصیت ته چې الله جل جلاله دې ته خطاب وکړي چې ای د ایمان خوندونه، ای د ایمان والا خلکو. 88 مرتبه دغه الفاظ راغلي دي، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته چا وویل وی ته مو ته څه نصیحت وکړه. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ووی چې کله هم قرآن تلاوت کوي او دا لفظ مخته ته روشي چې یا ایها الذین آمنو، نو بیا د هغې ته انتهایي په توجه سره کښېنه، زړه هم ورته متوجه کوه، غږونه هم ورته متوجه کوه. دا د تو دپاره یو نصیحت وي د الله پاک طرف نه. بیا ته په دې باندې پوهېږه چې الله پاک مو ته اوس څه نصیحت کوي، یا د یوې نیکۍ حکم ورته کوي چې داسې وکوئ، او یا مې د یوې برایۍ نه منې کوي. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان والا خلکو، ای د ایمان خوندونه خلکو چې ایمان ور وړه ده. لا تقولوا راعنا، تاسې مه یایئ لفظ د راعنا. وقولو او تسی انظرنا، لفظ د انظرنا استعمال کوئ، منع مې مخکې وکړه. واسمعو او تسی د پیغمبر خبره په غور سره وروئ. وللکافرین عذاب علیم، او د پوره د کافرینو د عذاب دردناک. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم. دا د دوی عداوت ذکر کوي الله پاک چې دوی د اتوس سره دشمنی ویلې کوي، د دې د وجې نه کوي چې الله جل جلاله پیغمبر دا توسې کې پیدا کړه، او الله جل جلاله کتاب در من در نازلی، قرآن احکامات الله در من در نازلی. دوی
آرزو دا د بني اسرائیلو چې د پیغمبر دا په موږ کې پیدا وه او د مشرکینو هغه چې د موږ نه چې وا پیغمبره نو دغه ټول شیونه الله تاسو ته دیر کړل د دې د وجې نه تباغض د سره کوي عداوت د سره کوي نبوت دا کسبي شی نه ده دا وهابي شی ده الله چې چاته خوښ شي الله یې ویر کی په خلاف ته اکدیانیونو د هغې دعوا دادو چې نبوت دا یو کسبي شی ده که یو سړی محنت وکړي نو د نبوت درجې ته رسیدی شي بلکې د مرزا غلام احمد قادیانی د هغه زوی بشیر الدین محمود هغه لیکلی دي چې نبوت دا کسبي شی ده یو سړی که خپل محنت وکړي نو د خپل محنت په وجه باندې دا د نبوت درجې ته رسیدی شي بلکې د نبوت د درجې نه هم چې مخ ته تللی شي عیاذا بالله خو نبوت دا هو وهابي شی د الله فرمایي والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم ما یود الذین کفروا ما یود الذین نغوړي هغه خلق کفرو چې دوی کافرون دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا ولا المشرکین او نه د مشرکینو نه ان ينزل علیکم من خیر چیر نازل کړی شي په تاسو باندې من خیر د اس نیکینا من خیر د اس خیرنا من خیر د اس وحینا من ربکم د جانب د رب د تسنا والله یختص برحمته من یشاء الله جل جلاله خاص کوي په خپل رحمت سره من یشاء او چې چاته الله پاک خوښ شي والله ذو الفضل العظیم الله جل جلاله صاحب د فضل عظیم لوی ولدا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر ما ننسخ نموږ منسوخ کو من آیت دیو آیتنا دیو حکمنا او ننسها یادا موږ وینیر کو او ننسها یادا موږ مؤخر کو نأتی بخیر منها موږ ارتاګو کو په بهتر سره د دغه آیت نه دغه حکمنا او مثل د سره دا هم الله جل جلاله د ایوه د شبهه د دغه يهودو د تردید کوي قرآن کې ګوره ډیر زوینو کې داسې الله جل جلاله کړي دي چې اول یې کله یو حکم نازل کړه ده بیا دا الله پاک منسوخ کړه ده الله ویلي دي چې اوس یو بل یو تاسو نو کړه ده مثلا مخکې عدت ته یوې ښځې چې کله خاوند به مړ شه یو کولو او بیا د هغې عدت 4 اشهر و عشره 4 میاشتې لاسرې دي درنګې د ریژې په باب کې هم څو وري دا نسخه ارغل یې دو نسخه یې تشته نسخه ازالې ته ویل شي میټاو کولو ته ویل شي ختمولو ته ویل شي او درنګې نسخه اصطلاحي تعریف رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي یو حکم ختم کول یو حکم شرعي ختم کول په دلیل شرعي سره نو یهودو او نصاراو او مشرکینو دا اعتراض وکړو په قرآن چې د قرآن هو ډېر عظیم کتاب د الله جل جلاله کتاب د تاسو مسلمانو هو الله په هر شي باندې عالم وي په هغه جهل نرسي نسخه دا هغه چا نه درومي تبدیلی کوله چې په هغه باندې مثلا یا سهو وشي په یوه خبره کې خطو شي یا جهل ور باندې وشي مثلا د یوه کمره مو جوړه کړې دو په دې کې دروازه پلاغي طرف ته دو بیا مو وی چې یاره دا دروازه دیس کې صحیح نه دو دلته کې صحیح دو په پښمانه شولم یا دا دروازه مې وړي کې جوړه کړې لږ ستره په چار دو نو هغې ټیم کې چې کله مو جوړوله د مستقبل مو ته علم نه و چې مستقبل کې په دې نه ستره په چار وي نو دغه تبدیلی سړی ځکه کوي چې د مستقبل حالاتو ته علم نه وي الله جل جلاله خو په هر شي باندې عالم وي نو بیا چې کله الله په هر شي عالم ده په هغه جهل هم نرسي بیا د ده په د کتاب کې دغه تبدیلی وي درسي کله حکم یو انداز کېږي کله بل حکم په بل انداز باندې کېږي نو ګوره د دې سوکه آسان جواب دا ده چې د په نسخه کې هم مختلف حکمتونه د هغې حکمت په بنیاد باندې الله جل جلاله د احکاماتو کې هم تبدیلی راولي مثلا اوله یو حکم دا مشکل و بیا د هغې نه بعد چې کله الله جل وغوښتله نو هغه حکم یې آسان کا مشکلول یې ختم کړه لکه په باب د جهاد کې ابتدا کښې یو مسلمان بمقابله 10 کفار دا به ضروري وي سره جنګېدله که سټ یې وړواله نو دا به مجرم و بیا د هغې نه پس الله په هغه حکم کې تخفیف راوسته یو به مقابله
2 کسانو یو سره په یو کس مسلمان د 2 کافرو سره جنګیږي. درنګې د عدت ولا خبره مې وکړله او درنګې د تحویل د قبلې ولا خبره چې مخکې بیت المقدس دا تقریبا 16 یا 17 مهینې د هغه قبله وه او چونکې په هغې کې الله حکمت و د یهودو په آسماني کتابونه تورات انجیل کې د نبي علیه الصلاة والسلام صفت دا لیکلی شو چې دا به نبي القبلتین وي 2 قبلې طرف ته به دا مخ کوي عبادت په کوي. اوس که صرف اور صرف بیت المقدس طرف ته یې کوله بیا وه قبله شوه، که صرف مکې ته یې کوله نو بیا هم د 2 قبلې وله نشه پیغمبر. الله جل جلاله یوري د بیت المقدس ته د حکم کړو بیا یې چې فول وجهک شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته اوس ته مخ اړوه نو هغې کې الله پاک نسخه وترو. نو نسخه چې درومي اول حکم مشکل وي بیا ته الله پاک آسان کړي دی وجه نسخه راولي، یا دا اول حکم دا تمهید وي یعنی ذهنن دی وي خبرې ته تیور کړي په د 2یم حکم سره د بالکل پالیار پورې وروچوي، یا هغه اول حکم دا د یو قسم د حالاتو مطابق وي لکه حالات هغې وخت کې داسې چې هغې مطابق الله دغه حکم ارنزل کړي داسې انداز سره بیا چې کله حالاتو کې تبدیلی روشي الله په حکم کې هم تبدیلی ورته راولي. لکه مثلا یو عام د آسان مثال په خپله کې یو مریض د هغه ډاکټر ته ویر شي نو ډاکټر چې کله هغه وکسي ورته وایي چې ته د الا سریزې رسې به مثلا دا دوی استعمال کې او دغه خوراک په ته کوې بیا مو ته د الا سریزې بعد روشه الا سریزې بعد چې کله بیا ویر شي نو ویکسي هغه بیموري په یو انداز سره کنټرول شوي وي نو خوراک کې هم تبدیلی وي چې ته اوس دا شی خوره ته دا شی خوره او دویۍ هم ورته لږې بدلې کړي کمزوري کړي ورته د هغې نه. اوس که څوک د ډاکټر ته داسې یي چې ډاکټر ته ډېر بېوقوف او احمق یې چې اوس ته دغه دویۍ ته درته ور کوي خو پیله نه به دغه دویۍ ورته لیکلې وه نو هر څوک په دغه کس ته احمق او بېوقوف یي چې ګوره په دغه خبره ډاکټر په دې حکمت باندې ښه پوهېده. درنګې د احکامات هم دغه رنګې دي. ابتدا کې دی نه شراب چې دغه کوله و الله په بندي نه لګوله جایز و حلال و بیا الله جل جلاله په بندي په ولګوله چې نه تاسې به اوس شراب چې دی دا نه شوی رف طرف ته یې پر لګوله هغه به خپل آیتونه روشي که د اول نه الله جل جلاله په بندي په لګول یو دغه شی به ډېر انتهایي مشکل شوی شاید چې چا نه اجتناب نه وکړه. درنګې په باب د زوجاتو کې په ښځې باندې څه پابندي نه وه چې څومره ښځې ته په نکاح کې وخولې الله جل جلاله بیا د 4 حکم وکړه چې 4 یو صحابي و هغې چې کله دا حکم د 4 تلل نو د ده په نکاح کې وته وې په هغه وخت کې الله جل جلاله په بندي ولګوي چې نه د 4 نه زیات نه شوی کوی. نو د نسخه دا د عبادو د مصلحت دی پر الله جل جلاله ارولي. ما ننسخ من آیت او ننسها ما ننسخ موږ نه منسوخ کو ما ننسخ ما موصوله دو ما هغه ننسخ چې موږ منسوخ کوو من آیتین د یو آیت نه د یو حکم نه او ننسها یا موږ او ننسها یا موږ یرو د دې لره یعنی د پیغمبر نه دغه حکم اول ییر کو نأت بخیر منها موږ ارتکو بخیر منها په بهتر سره منها د دغې آیت نه یا د دغې حکم نه چې اول کوم حکم و نو اول د یو کس په د الاس سره جنګیږي بیا یو کس د 2 سره جنګیږي خو دا حکم نه بهتر شه که نه اوسه اسونتیا پکې روغله او مثلها یا په مثل د دغې اول آیت اول حکم لکه مثلا تحویل د قبله بیت المقدس ته اول حکم بیا بیت مسجد حرام طرف ته شو نو اس قسم د څه تبدیلی پکې لکه اسونوله ګرونوله پکې نشته د حکم په اعتبار سره یو دی. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير آیاتنا پیش چې بشک الله جل جلاله آیاتو ته معلومه ده چې بشک الله پاک په هر شی باندې قادر ده. علم تعلم آیاتو ته پته نشته ان الله له ملک السماوات والارض چې بشک الله جل جلاله لره دو بد شوي د اسمنون والارض او د مځکې وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشته تاسو پر من دون الله په مقابله د الله جل جلاله کې من ولي د اسوک دوست نه ولا نصير او نه د څوک مددګار نه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.